بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو نه یو اصل دا دی چې نورو ته ووایئ چې تاسو د هغوی خیرخوا یاست. که چیرې ستاسو زړه د خلکو له مینې، محبت او خیرخواهي له احساس څخه ډک وي او تاسو له نورو سره د زړه له صدقه ښه سلوک کوئ او هغوی دا محسوس کړي چې تاسو له هغو سره مینه کوئ، نو یقیني خبره ده چې د هغوی په زړه کې به هم ستاسو لپاره د مینې او محبت سمندر څپات شي. څه مو خیال دی؟ د زړونو ګټل آسانه دي او که سخت؟ دومره سخت کار هم نه دی لکه څومره چې خلک اندېښنه لري. تاسو خو یو ځل یو چا سره دا اظهار وکړئ چې زه تا سره د الله رب العزت د رضا لپاره مینه لرم. که تاسو یو چا سره د محبت اظهار وکړئ نو دې کې کومه خبره نشته او نه دا کوم عیب دی، بلکې له دې سره به تاسو د هغوی زړونه لاسته راوړئ. نو زما توصیه درنو اوریدونکو ته دا ده، له چا سره چې د الله رب العزت د رضا لپاره مینه لرئ، هغه مینه ورته ښکاره کړئ. خپل احساسات او جذبات له چا څخه پټ مه ساتئ. له چا سره چې د الله د رضا لپاره مینه لرئ، ورته ووایئ چې زه در سره د الله د رضا لپاره مینه لرم. راباندې ګران یې، ته زما لپاره ډیر ارزښت لري، تر دې چې خپل دښمن سره هم د مینې او محبت اظهار وکړئ. دې سره به تاسو دروغ نه وي ویلي، له ذهانت څخه کار واخلئ. علامه عرفي په خپل کتاب کې لیکي، ښه مې په یاد دي چې یو ځل عمرې ته تللی و. د طواف او سعی په دوران کې مې ټولو مسلمانانو ته د خیر، ښېګڼې، امن، امان او نصرت دعاوې کولې. ډیره به مې دغه دعا کولی، الله زما احباب او زما اقارب وبخښه. د عمرې د مناسکو ادا کولو وروسته مې د الله رب العزت شکر ادا کړ چې ماته د دې عبادت توفیق راکړ. بیا مې د شپې تیرولو لپاره په یو هوټل کې کوټه ونیوله. په بالښت مې چې تکیه وکړه نو د یو فکر له مخې نیغ کېناستم. د موبایل پیغام پاڼه کې مې یو پیغام ولیکه. پیغام په دې ډول و: زما عمره په خیر سره پای ته ورسیده. د دعا پر وخت مې خپلو احبابو او اقاربو ته د خیر دعاګانې وکړې. ته هم زما په احبابو کې شامل یې، ته هم زما په دوستانو کې شامل یې، ځکه خو مې په دعاو کې له یاده نه یې ویستلی. الله رب العزت دې په امن کې وساته او الله جل جلاله دې تا ته د نیکو اعمالو توفیق درکړي. دا پیغام دی هغو 500 کسانو ته ولیږه چې نومونه یې زما په موبایل کې ثبت. په دې ټولو چې زما پیغام څومره عجیب او غریب اغیز وکړه، زه یې تصور هم نشم کولی. یوې راته داسې پیغام ولیږه: قسم په الله ستا پیغام لولم او ژاړم. ستا نه مننه کوم چې زه دې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتلی. دوهم راته داسې پیغام راولیږه: قسم په الله زه نه پوهیږم چې تا ته څه ووایم،
خو دومره درته وایم چې الله رب العزت دې تا ته د خیر بدله درکړي. دریم یې راته وویل زه د الله دربار ته لاس په دعا یم چې ستا دعا قبوله کړي. سوګند په الله موږ هم ته له یاده نه یې ویستلی، یعنې ستا لپاره هم دعا کوو. موږ هر وخت اړتیا لرو چې خلکو ته خپله مینه ور یاده کړو او د هغې یوه غوره لار د موبایل پیغامونه دي. تاسو خپلو احبابو ته خپلو دوستانو ته بیلابیل پیغامونه استولی شئ. د بیلګې په توګه ورته ولیکئ ما تاسو ته د آذان او اقامت پر وخت کې دعاوې وکړي، یا دا ورته ولیکئ چې ما تاسو ته د جمعې په آخري ګړۍ کې دعا وکړه. که ستاسو نیت سم وي او دا خبره او دا پیغام مو صرف د الله رب العزت د رضا لپاره وي، نو په دې وخت کې باید د هیڅ ډول ریاکاري مشاهده ونه شي، ځکه دې سره د مسلمانانو ترمنځ مینه او محبت نور هم ډیریږي. همدارنګه لیکي یو ځل ما د طایف ښار په یو دعوتي کیمپ کې وینا کوله د شفا په غرونو کې. دا د تفریح لپاره یو ځای و چې ډیری ورته ځوانه طبقه خلک راتلل. د وینا ډیری اوریدونکي د ځوانانو هغه طبقه وه چې د تقوا او ښېګڼې اثرات پکې ښکارېدل. نور ځوانان چې خبرو اوریدو ته نه و راغلي د پارک په یوه او بله خوا کې په لهو لعب باندې بوخت ول. بیان چې پای ته ورسید نو ځینې ځوانان زما خواته راغلل او سلام یې وکړ. په دوی کې یو ځوان چې د ویښتو سټایل یې څه عجیب او غریب او هغه تنګ او نښتی پتلون اغوستی و. ما سره یې په لاس ستړي مشي وکړل او زما څخه یې مننه وکړه. ما هم له هغه سره په ډیر جوش او ذوق سره روغبړ وکړ. خپل لاسونه مې د هغه لاسونو سره یو ځای کړل او ومې ویل ستا څیره خو د یو لوی داعي غوندې ښکاري. هغه په خندا شو او لاړ. له دې پیښې 2 اونۍ وروسته همدغه ځوان ماته زنګ ووهه او وی ویل آیا تا زه ونه پیژندلم؟ زه همغه ځوان یم چې تا یې په اړه ویلي و چې ستا څیره خو یو لوی داعي ته ورته ده. قسم په الله زه به انشاء الله یو لوی داعي جوړېږم. له دې وروسته هغه راته وویل ستا له دې خبرې کولو وروسته چې څیره دې یو لوی داعي ته ورته ده چې تا ماته ویل زما احساسات او جذبات ډیر لوړ شوي دي. ګورئ درنو اورېدونکو چې د جذباتو حقیقت او چا سره د مینې ښکاره کول د خلکو په زړونو او بدنونو باندې څومره نااشنا تاثیر غورځوي. امیر المؤمنین سیدنا ابابکر الصدیق رضی الله تعالی عنه، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به د نیکي او خیر په کارونو کې یو بل څخه وړاندې کوو. په دې منډه کې به تل ابوبکر رضی الله تعالی عنه لومړی مقام درلود. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به په توره شپه د سهار لمانځه لپاره له کوره ووت. که مساکینو او فقراو ته به د صدقې او خیرات خبره وه او یا به د هغوی د خدمت کومه خبره وه، نو بیا به هم ابوبکر رضی الله تعالی عنه له ټولو وړاندې و. یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د اړتیاو پوره کولو لپاره په شتمنو صحابه و کرامو د صدقې او خیرات کولو غږ وکړ. دا وخت د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره ښه پریمانه مال. له ځان سره یې وویل نن به خامخا له ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه مخکې کیږم. نو په همدې مخه کور ته لاړ او د خپل مال نیمه برخه یې راواخیستله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شو او مال محمد رسول الله ته ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دومره ډیر مال په لیدو سره اوله پوښتنه دا ونه کړه چې مال څومره اندازه کې دی یا په مال کې سره زر او سپین زر څومره دي، بلکې داسې ویل عمره د کور وګړو ته دې څه پرېښودل؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې په اوریدلو سره عمر رضی الله تعالی عنه ویل هو ای د الله رسوله د مال نیمه برخه مې راوړه او نیمه مې د کور وګړو ته پرېښودله.
عمر رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناست او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د راتلو انتظار یې کوو. همدا و چې ابابکر رضی الله تعالی عنه له ډیر مال سره راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مال وسپار. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې اوله پوښتنه وکړه ابوبکره د کور وګړو ته دې څه پرېښودل؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړه الله او د الله رسول. الله او د الله رسول مې د کور وګړو ته پرېښودل او زه راغلم څه چې په کور کې ول ټول مې راوړل. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د کور ټول مال د صدقې په توګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړی و. عمر رضی الله تعالی عنه چې دا نااشنا پیښه ولیده نو ویلې قسم په الله پرته له شکه چې زه به هیڅکله له ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه مخکې نه شم. د حدیث په ترمذي کې موجود. ټولو خلکو به داسې احساس کوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې له همدوی سره دومره مینه کوي. ځکه خو به هغوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه باندې مست او سرشار ول چې په کور کې به یې خپلو د کور وګړو لپاره څه نه پرېښودل. ټول به یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا راوړل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مخه به یې د بخاري د ترمذي او د مسلم حدیث دی. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمونځ زر زر وکړ. سلام یې چې وګرځاو نو صحابه و کرامو ته یې په حیراني سره ولیدل او وی ویل کیدای شي چې تاسو په دې حیران شوي یاست چې ما لمونځ ولې زر زر وکړ؟ دا د دې لپاره چې ما په اصل کې د یو کوچني د ژړا غږ واورید نو په زړه کې مې د هغه مور ته رحم راغی. وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند. رسول الله صلی الله علیه وسلم به له خلکو سره همدا وړ سلوک او محبت کوه او د خپل طرز عمل په وسیله به د خپلې مینې او محبت اظهار هم کوه. نو تاسو هم د خپل محبت اظهار وکړئ. په جرأت سره ووایئ چې زه له تا سره د الله د رضا لپاره مینه لرم. زه تا سره په ملاقات کې خوښیږم. ته زما په وړاندې ارزښتمن یې. که ستا مینه او محبت د یو مسلمان سره د الله رب العزت د رضا لپاره وي چې د خپلې مینې اظهار هغه ته وکړې لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وایي ستا مینه او محبت به د هغه په زړه کې هم ځای ونیسي او په ګډه به د الله رب العزت د دین لپاره کار شروع کړئ او په خپلو کارونو کې به انشاءالله کامیابه یئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ژوندانه د اصولو نه یو اصل هم دا دی چې تاسو د نورو د ښه خصلتونو ستاینه وکړئ. په ژوند کې موږ او تاسو ډیر کارونه د ځان پر ځای نورو ته کوو. کله چې له موږ څخه یو کس د ولیمې د بلنې لپاره بلونکی وي نو ښکلې او رنګینې جامې اغوندي. موږ او تاسو دا کار د دې لپاره کوو چې خلک موږ ته پاملرنه وکړي او موږ ته په لیدو سره د خوښي اظهار وکړي. موږ او تاسې داسې احساس کوو چې زموږ خوشمزاجي او خوشلباسي د خلکو خوښه شوه. په همدې خاطر موږ او تاسو د کور حجره د نورو کوټو څخه ښکلې جوړوو یوازې په دې خاطر چې خلک پکې کینی او د خوښي احساس وکړي. کله چې له موږ او تاسو څخه یو کس چاته بلنه ورکړي نو دا او میرمنې هڅه کوي چې د نورو ورځو په پرتله نن ښکلي او خوندور خواړه تیار کړي. موږ او تاسې په داسې حالاتو کې له خوښي څخه په جامو کې نه ځایږو چې کله مو خلک د کور د سامان او خوړو صفت وکړي. نو کله مو چې یو کس ډوډۍ ته وبلي نو هر راز ډوډۍ چې پخه کړې وي او تیاره کړې وي ستاینه یې وکړئ ځکه هغه او د هغه د کور وګړو یوازې ستا لپاره دومره خواړه تیار کړي. که ته د هغو د دې خواري ستاینه وکړې نو هغوی به دا احساس وکړي چې خواري مو عبث نه ده کړې. میلمه مو احسانمند دی. همدارنګه کله چې د یو ملګري کور ته ورشئ
نو د هغه ملګري د کور د فرش او ظرف صفت ورته وکړي، خو په صفت او ستاینه کې به ډیره مبالغه نه کوئ، ځکه که ډیره مبالغه وکړي هغه بیا داسې احساس کوي چې دا په ما پورې ټوکې کوي. همدارنګه دې ته ورته که په یو مجلس کې برخمن شئ او هلته یو کس په خبرو کولو وګورئ چې خبرو یې په خلکو ډیر اثر کړی، نو همدلته په مجلس کې ستاینه وکړه، او کله چې ځان ته په لاس درغی نو هلته هم ورته وایه ماشاء الله څومره ښکلې خبرې دې وکړې. نو په دې خبرو خامخا تجربه وکړئ، هغه جانب مقابل به تاسو سره مینه کول پیل کړي. که یو زوی مو ولید چې د خپل پلار عزت او اکرام کوي، د هغه لاسونه ښکلوي، هغه ته بوټان سموي، نو د هغه ستاینه وکړئ، هغه وهڅوئ تر څو خپل کار نور هم مخ په وړاندې بوځي. که د خپلې یوې خور کور ته لاړئ او هغه دې د خپلو اولادونو په ښه روزنه او پالنه ولیده، نو د هغې ښه ستاینه وکړه تر څو هغه ستا په خبرو باندې نوره انرژي واخلي او د خپلو اولادونو د خدمت لپاره نوره هم راپاڅي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مهارتونه په ډیر ښکلي او ځانګړي انداز سره کارول. د اسلام په لومړنیو ورځو شپو کې په مکې مکرمه کې په مسلمانانو ځمکه تنګه شوه او هغوی خپل کور او کلی پریښود او مدینې منورې ته مهاجر شو. په مهاجرو کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هم شامل. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمې ستر سوداګر و، ستر تاجر و. مدینې منورې ته چې راغی نو لږ بیماره شو. د مسلمانانو د فقر او غربت له منځه وړلو لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرو او انصارو ترمنځ د ورورولي اړیکې جوړې کړې. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د سعد بن ربیع انصاری رضی الله تعالی عنه دیني ورور جوړ شه او له هغه سره د هغه کور ته لاړ. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پاک خلک و، زړونه یې پاک و، د حسد او کینې څخه خالي و. سعد بن ربیع عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته ویلې ورور جانه زه په مدینې منوره کې تر ټولو ډیر شتمن یم، زه خپل مال 2 برخې کوم، یوه برخه ته واخله او بله برخه ماته پرېږده. له دې وروسته سعد رضی الله تعالی عنه ته فکر ورغی کیدای شي چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه واده کول غواړي، نو په همدې موخه یې ورته وویل زه به ستا واده وکړم. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ترې ډېره مننه وکړه او ویې ویل نه ورور جانه، الله رب العزت دې ستا په مال او اولاد کې برکت واچوي، ما ته د بازار لار وښیه. څه هم عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه خپل ټول مال په مکه کې پرېښودی او د مکې مکرمې مشرکینو پې قبضه کړې وه، خو دا چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ډېر هوښیار، عاقل، باصلاحیته او تجربه کار انسان و، خپل مهارتونه یې په کار واچول. سعد رضی الله تعالی عنه ورته د بازار لار وښودله، بازار ته لاړ، څه ناڅه سودا یې واخیستله او بیرته یې وپلورله. له همدې لارې 2 روپۍ ترلاسه کولې. په مکې مکرمه کې سوداګري چې د قریشو ځانګړې دنده وه، ده پکې ډېر مهارت درلود. له همدې امله یې دلته ډېر مال ترلاسه که چې وروسته یې واده وکړه. د واده په سبا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغی. چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته ورغی نو په جامو یې د زعفرانو زیړه نښه وه. دغه نښه د عربو میرمنې د خوشبو په توګه استعمالوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه کې راغلی بدلون محسوس که. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته په مسکا سره ویل عبدالرحمنه څه معامله ده؟ عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه خوښ او ویې ویلې ای د الله رسوله ما د یوې انصاري میرمنې سره واده وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر حیران شو. هغه کس چې 2 ورځې وړاندې را مهاجر شوی و او هیڅ ورسره نه و، څومره دومره ژر په واده کولو وتوانید. پوښتنه یې وکړه څومره مهر دې ورکه؟ ځواب یې ورکه د کجورې د زړي په اندازه سره زر مې ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم
د ده د خوښي زیاتولو لپاره یې ولیمه ورکړه که یوه اوزه هم وي. له دې وروسته ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مال او کاروبار کې د برکت لپاره دعا وکړه چې اثر یې د ده په ژوند کې ښکاره شو. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د خپلې سوداګرۍ د ګټې په اړه داسې وایي ما به د سرو او سپینو زرو په امید کاڼي او تیږې هم راپورته کولې. نه یوازې دا بلکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به له فقراو او مساکینو سره هم وړ سلوک کاوه. هغوی ته به یې اهمیت او ارزښت ورکوه او د هغوی به یې ډیر قدر کاوه. هغوی ته به دا احساس ورکوه چې زه له تاسو سره ډیره مینه لرم او تاسو ته ډیره پاملرنه کوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل د فقراو او مساکینو د جذباتو او احساساتو قدر کوه. په دې هکله یو واقعه شته خو انشاءالله هغه به په بلې خپرونه کې اورو. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.